د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني ترکمنستان کې د ترسره کېدونکو آسیایي لوبو د رسمي پرانستې مراسمو کې د ګډون په موخه د وږي په 26مه نیټه د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان پلازمینې اشقاباد ته ولاړ. جمهور رئیس غني او ورسره پلاوي ته په اشقاباد بین المللي هوایي ډګر کې د نفت او ګازو په چارو کې د ترکمنستان د جمهور رئیس مرستیال مقصد بابایوف د آسیایي بین المللي لوبو د ترسره کولو استازو په کابل کې د ترکمنستان استوګن سفیر او په اشقاباد کې د افغانستان سفیر هرکلی ووایه او همدارنګه ماشومان ورته د ګلونو ګېډۍ او ډوډۍ هم ورکړه. د هیواد جمهور رئیس د یکشنبې په ورځ له غرمې مخکې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بیردي محمدوف سره وکتل. په پیل کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بیردي محمدوف د هیواد جمهور رئیس ته د ښه راغلاست پر مهال وویل خوښ یم چې یو ځل بیا په ترکمنستان کې تاسو وینم، مننه چې زما بلنه مو ومنله او تشریف مو راوړ. قربان قلی بیردي محمدوف ویل په پام کې ده چې نن په ګډه د آسیایي لوبو د پرانستې مراسمو کې ګډون وکړو او دا لوی ورزشي مراسم چې زموږ او ستاسو ګډ جشن دی د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. ښاغلي محمدوف د هیواد جمهور رئیس په خطاب کې وویل تاسو زموږ له درنو میلمنو او ډیرو نږدې ګاونډیانو څخه یاست. هغه زیاته کړه ما اوریدلي چې له 100 زیات ستاسو لوبغاړي هم په دې لوبو کې ګډون لري. د ترکمنستان جمهور رئیس په ټینګار سره وویل زه له زړه غواړم دا درته ووایم چې زه ستاسو د لوبغاړو ملاتړی یم، حتی زموږ له خپلو لوبغاړو څخه هم زیات. هیله ده چې ښې لاسته راوړنې ولري او په بریالیتوب سره هیواد ته ستانه سي. نوموړي څرګنده کړه دا زموږ ستاسو او سیمې لوی جشن دی. کله چې ما د آسیایي لوبو د 5م دور کوربتوب ومانه هغه مهال 19 هیوادونه او 18 ورزشي څانګې په پام کې وي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو سره زموږ د دوستۍ او ښو اړیکو له امله د ګډون کوونکو هیوادونو شمیر 40 او د ورزشي رشتو شمیر 21 ته ورسید. هغه زیاته کړه دا سمه ده چې ورزش د خلکو د سلامتۍ او سالم ژوند لامل کیږي، مګر موږ دې آسیایي لوبو ته د یوې مهمې سیاسي پیښې په توګه هم ګورو. د ترکمنستان جمهور رئیس څرګنده کړه د دغو ورزشي لوبو تر شا د سیمې او نړۍ د خلکو سلامتي، آبادي او هوساینه نغښتې. نوموړي جمهور رئیس ته په خطاب کې وویل تاسو زما ورور یاست او په دې مراسمو کې موږ په ګډون خوښ یم. ویاړ مو راوباښه چې زموږ بلنه مو ومنله. د دوست او ورونو خاورې یعنې خپلې خاورې ته دوباره ښه راغلاست. جمهور رئیس غني په دغه کتنه کې د ترکمنستان جمهور رئیس د یاد هیواد خلکو او د سیمې هیوادونو ته د سپورت، سیاست او اقتصاد د دې لوی لاسته راوړنې مبارکي وویله. هغه زیاته کړه د سپورت او دوستۍ شعار داسې شعار دی چې ټوله سیمه او نړۍ ورباندې راټولیږي. جمهور رئیس وویل د ترکمنستان د بېطرفۍ فعال سیاست نن د بېطرفۍ په یو مثبت سیاست بدل سوی دی. هغه زیاته کړه دا لوبې واقعا په سیمه کې بېسارې دي. د سیمې او آسیا لپاره یوه لاسته راوړنه او ویاړ دی او یوازې د ترکمنستان د خلکو ارادې دومره زیات لګښت کولی سوی، ځکه دا به د سیمې د راتلونکو لوبو او نړۍ لپاره دوامداره لاسته راوړنه وي. محمد اشرف غني د ترکمنستان جمهور رئیس ته په ښه توګه او ښکلې معمارۍ د لوی او دوامدارې لاسته راوړنې په توګه د هوایي ډګر او د سپورت کمپلیکس د جوړولو مبارکي وویله. هغه زیاته کړه د اشقاباد، ترکمنستان او ټولې سیمې راتلونکي نسلونه به له دې تاسیساتو څخه ګټه واخلي. جمهور رئیس غني څرګنده کړه زموږ مناسبات عمیق، هر اړخیز او نهایت دوستانه دي او موږ د ترکمنستان هره خوښي د افغانستان د خلکو خوښي بولو. هغه زیاته کړه په ترکمنستان کې د آسیایي لوبو په ترسره کېدونکو سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي په مختلفو رشتو کې حضور لري او امید دی چې ښه وځلیږي. جمهور رئیس غني وویل ترکمن ورونو او خویندو سره د افغان لوبغاړو ګډون او ونډه اخیستل مهمترینه دنده او رول دی. محمد اشرف غني د ترکمنستان جمهور رئیس په خطاب کې وویل زه له دې امله راغلم چې خپل ورور ته هیڅ وخت نه نسم ویلی، ځکه د افغانستان او ترکمنستان د مناسباتو په اړه ستاسو ته صمیم تاریخي دي. هغه زیاته کړه د ترکمنستان بهرني سیاست کې په راتلونکو کلونو کې د اقتصادي لیدلورو په اړه ستاسو یادونې او همدارنګه له فرهنګي پلوه زموږ په اړیکو ستاسو ټینګار واقعا د امیدوارۍ موجب دی.
د هیواد جمهور رئیس یو ځل بیا جمهور رئیس قربان قلی بیردي محمدوف څخه د آسیایي بین المللي لوبو د رسمي پرانیستې مراسمو کې د ګډون په موخه له بلنې مننه وکړه او ویل فرصت مو راکړ چې ستاسو ترڅنګ د ترکمنستان ټیم ته لاسونه وپړکوو. جمهور رئیس غني د ترکمنستان جمهور رئیس ته په خطاب کې وویل تاسو په خپلو خبرو کې د افغانستان د لوبغاړو په اړه لطف او نیک نیت وښود. زه د ترکمنستان د ټیم په اړه لرم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني په همدغه ورځ ماسپښین پلازمینه اشقاباد کې په خپل استوګنځای کې د اولمپیک آسیایي شورا رئیس شیخ احمد الفهد الصبا سره وکتل. د اولمپیک آسیایي شورا رئیس په ترکمنستان کې د آسیایي بین المللي لوبو د رسمي پرانیستې مراسمو کې د جمهور رئیس غني د ګډون مننه وکړه او همدارنګه هغه ته په لومړۍ ورځ په دغو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د میډالونو د ګټلو مبارکي وویله. شیخ احمد الفهد الصبا وویل د اولمپیک آسیایي شورا موخه د ورزش وده او ورزشکارانو ته د لازمو اسانتیاو رامنځته کول دي ځکه ورزش د ملتونو ترمنځ د وحدت لامل ګرځي او د همدې لپاره موږ هر ډول همکاریو ته چمتو یو چې ورزش وده وکړي او ورزشکاران لا ښه وځلیږي. جمهور رئیس غني د اولمپیک آسیایي شورا رئیس ته په ترکمنستان کې د آسیایي بین المللي لوبو د رسمي پرانیستې مراسمو د ترسره کولو له امله مننه وکړه. د هیواد جمهور رئیس په آسیایي بین المللي لوبو کې د افغان لوبغاړو په بریا او د میډالونو په ګټلو خوښي وښوده او د دغو لوبو ګډون کوونکو ټولو لوبغاړو ته د لا بریا هیله وکړه. محمد اشرف غني وویل موږ په افغانستان کې د ورزش د ودې په موخه په پام کې لرو چې ورزش ته بودیجه ځانګړې او د ورزش 4 کلن پلان ترتیب کړو. جمهور رئیس د اولمپیک آسیایي شورا رئیس ته بلنه ورکړه چې د ملي اولمپیک شورا د مجمع جوړولو تګلارې برابرولو او شفافو ټاکنو د ترسره کولو په موخه کابل ته خپل پلاوی ورواستوي او د افغانستان حکومت په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی او د ورزش په بیطرفۍ ټینګار کوي. شیخ احمد الفهد الصبا د ورزش ودې ته د جمهور رئیس د ځانګړې پاملرنې او له دې امله مننه وکړه چې په ترکمنستان کې د آسیایي بین المللي لوبو کې د ګډون په موخه افغان لوبغاړو ته بودیجه برابره کړه. نوموړي ویل په ترکمنستان کې د آسیایي بین المللي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به د اولمپیک آسیایي شورا پلاوی د افغانستان د ملي اولمپیک شورا د مجمع جوړېدو د تګلارې او ټاکنو ته د زمینې برابرولو په موخه کابل ته سفر وکړي. د یکشنبې په ورځ ماښام مهال جمهور رئیس غني د ترکمنستان د جمهور رئیس له لوري برابره سوې میلمستیا او د آسیایي بین المللي لوبو د رسمي پرانیستې مراسمو کې ګډون وکړ. د ترکمنستان د جمهور رئیس له لوري د آسیایي اولمپیک لوبو کې د ګډون کوونکي پلاوي رئیسانو په ویاړ برابره سوې میلمستیا کې د ګډون پر مهال جمهور رئیس غني او د یاد پلاوي نورو مشرانو ته قربان قلی بیردي محمدوف هرکلی ووایه. د ترکمنستان اولمپیک سټیډیوم کې د جمهور رئیس غني او د یاد پلاوي د نورو مشرانو په حضور کې د آسیایي بین المللي لوبو د رسمي پرانیستې مراسم د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بیردي محمدوف په وینا سره پیل شول. همدارنګه د اولمپیک آسیایي شورا رئیس شیخ احمد الفهد الصبا د آسیایي بین المللي لوبو د رسمي پرانیستې مراسمو ګډونوالو ته د وینا پر مهال د پلاوي مشرانو ته هرکلی ووایه او همدارنګه د ترکمنستان جمهور رئیس څخه د دغو سیالیو د رسمي پرانیستې مراسمو د ښه تیاري له امله مننه وکړه. د یادونې وړ ده چې په ترکمنستان کې ترسره کېدونکو آسیایي بین المللي لوبو کې د افغانستان په ګډون د 4 هیوادونو لوبغاړي د ورزش په 21 څانګو کې ولوبېدل.